د ایران ادعا ته د طالبانو سخت غبرګون وایي مه یېرېږئ داعش مو ټکولی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د ایران د ملي امنیت شورا یو غړي وویل چې افغانستان کې داعش په هغه اندازه نشته چې طالبان وایي او همدارنګه طالبان د داعش په ځواکمن ښودلو سره غواړي له ګاونډیانو او نړۍ څخه امتیاز واخلي، خو د ایراني چارواکي یاده خبره د طالبانو سخت غبرګون سره مخ شوي. مولوي کبیر وایي داعش ځپل شوي ګاونډیان دې مطمئن اوسي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوي او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې له دې اړخه دې مطمئن اوسي. نوموړي د ایران د استازو مجلس له پلاوي سره کتنه کې ټینګار کړی چې هیڅ چاته د افغانستان کورنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او نه هم څوک پرېږدي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. هغه ویلي حکومت یې له نړۍ او خصوصا ایران سره د متقابل درناوي فضا کې مثبت تعامل غواړي او غوښتنه یې کړې چې ایراني سوداګر د افغانستان کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې ښودلې او د دفاع وزیر یې ویلي چې د یادې ډلې ځینې مشران له سوریه او عراق افغانستان ته لیږدول شوي دي. شنونکي وایي طالبان داعش سر پورته کولو ته نه پرېږدي، چې کوم ځای سر پورته کړي نو ځپي یې. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.